او مینوالو خاص کر طالبانو ته ما دا پیغام د وروره طالبانو اوس میدان مو ګټه افغانستان ستاسو د تاسو نه هیله کوم چې رښتیا افغان کې رښتیا په دې هیواد کې پیدا شوی کې رښتیا د مور پیدایش کړی ده نو رښتیا په دې هیواد کې خپوړه کړی خو یاره دومره بې غیرتي به مه کوئ چې خپله د ټوپک پاکستانیانو باندې خرڅ کړي دا ما خبره په یاد ولره طالبانو قسم مې په خدای وي چې دا اوس طالبان ګورئ ما خبره په یاد ولرئ چې دا اوس تاسو نه ډارېږي پاکستان دا اوس ټول دنیا تاسو نه ډارېږي کله چې د پاکستانیان پوه شي چې تاسې شی نه لرئ هغه رویه تاسو سره وکړي هغه رویه تاسو سره وکړي کله چې د مجاهدینو سره کړی و چې هر مجاهدین هر مجاهد رهبر نه تنه سپی جوړ کړی کله چې ورته زنګ وهه راځه داسې په دوه دسته ورته سلامي وهه پاکستان ایسا اوس تاسې نه ډارېږي اوس تاسو سره هر شی شته بیسټ ټکنالوژي تاسو سره شته ټوپک هر شی زرې ټانګونه لري هر شی لري خدای ما خبره په یاد ولري طالبانو داسې فکر مه کوئ چې دا هېواد یې موږ نه د هر شی ویسې په ایران په پاکستان باندې خرڅ کړي موږ یې نو په سوشل میډیا کې قسم مې په خدای طالبانو لا اله الا الله محمد رسول الله چې دا اوس پاکستان هم تاسو نه ډارېږي ایران هم ډارېږي هغه بابل خو څه کوي امام علي رحمانوف هغه خو څه کوي هغه هیڅ شی هم نشته دې لپاره ډارېږي چې تاسې هر شی لري غیرت لري همت لري او د هغه نه مخکې تاسو سره هر شی ټوپک وسله هر شی شته که دا درنه واخیسته طالبان دا درنه واخیسته بیا د بیا معاف نو بیا وګوره بیا به ما خبره په یاد ولره دغه لایف دا لایف به زه ډیلیټ نه کوم دا به همداسې پرېږدم ډیلیټوم یې نه که تاسې وګورئ چې په خدای چې درنه ټوپک واخیسته په خدای چې تا نه تانک واخیسته تیاره واخیسته هر شی درنه واخیسته بیا به داسې درنه نخرې وکړي تا نه هغه بیزو جوړ کړي مداري دې لیدلی چې لرګی ورسره ټنګ 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 چې لرګی ورسره ده این هغسې درته ووهي چې درته وایي طالبه وګډېږي بیا به ته به ورته وګډېږي بیا به تا ته چې وایي کښېنه په میز باندې بیا ته به ورته کښېنې دا خو خبره په یاد ولره نه مې کور په افغانستان کې ستا صرف زړه مې درد کوي دې لپاره درد کوي چې 20 کاله هم جهاد وکړه په نوم د جهاد څومره ځوانان هم شهید کړه څومره وطن هم برباد کړه پلونه هم خراب کار هم وکړه خو اوس هم الله تاسې ته درکړه هر شی تاسې ته درکړه اوس هم هېواد وګټه خو د هېواد شمله به ساتې د درې رنګه بیرغ په مځکه مه وهه دنیا ته دا ښکاره کړه او دنیا او پاکستان ایران ته دا ښکاره کړه چې موږ افغانان خپله یو بل سره مینه لرو محبت لرو موږ کوی چې د هېواد په پښو ودرېږو خو موږ اصلي دښمن ته نو تا ته ضرورت نشته موږ خپله هېواد په خپله پښو باندې درو ستا بیرغ هم ټول خلک مني زه منم ستا بیرغ سپین بیرغ د ورکې کلمه نشته ده ولې نه منم زه منم ته هم د درې رنګه بیرغ ومنه په دې درې رنګه بیرغ کې څه کم ده هر رنګ هر معنا لري دا خو نه ده داسې نه ده چې دا بیرغ به دوستم جوړ کړی یا غني جوړ کړی یا بل څوک اتیا کاله کې وروره په دې درې رنګه بیرغ باندې څومره ځوانان شهید شو د افغانستان استقلال هم واخیسته پوسلی زما خبره په یاد ولرئ زه خو پوهېږم چې ما لایفونه ډېر طالبان هم ګوري خو تاسو نه هیله کوم چې دا راسره شیر کړي چې طالبان وګوري بیا هم زه تاسو ته وایم طالبانو بیا هم وایم چې خدای نه وډارسي الله نه وډارسي اوس هم هېواد ګټلی مه کوئ خپله شمله خپله ټوپک ایران او پاکستان ته نه دالخور ته نه او قسم مې په خدای څنګه تاسې دالخور ته د خپله ټوپک خرڅوئ خپل هر شی افغانستان نه وړئ هلته خرڅوئ ځان سره فکر وکړئ یاره ځان سره د دال پلو سره مقایسه وکړه ښه ځای د دال قوت به شي خو لکه دال چې بیادبي د ماف د کون اختیار نه لري ډز درته تیزې وهي تا باندې نخرې کوي او ته چې غیرت ته چې پښتون یې ته چې قهرمان یې تا چې دا مسلمان کړی ده تا چې د پاکستانۍ د مسلمان کړی ده او تا باندې چلونه کوي نو یاره زه د وایم چې په خدای چې شرم ده په خدای ده نن انیس حقاني مې ولیده چې هلته یو لاس کې امارت اسلامي بیرغ و بل لاس کې ملي بیرغ و څه شی کام شو وروره په دې کې څه شی کام شو دواړه یې موږ د هېواد بیرغ ده څه شی کام شو ټول ځوانان ورسره خوشحال وو ټول هېواد ورسره خوشحال وو خلک چک کوو احترام کوو عزت یې کوو والا دغه ده دا څه معنا لري وروره دا وړکې مسایلو د وړه مسایلو پسې مه ګرځئ وروره قربان هم شم مه ګرځئ په دې خبره پسې اصلي هدف دا ده چې خپله د ښامار دښمن چې ده د تور مخی دښمن دې باندې همسې چل چې تاسې باندې کړی وو چې امریکا نه پیسې اخیسته امریکا ته یې اډې ورکړی وو او هغه ځای نه د دوی الوتکه راته تاسې باندې بم اچوه ستاسې ځوانان یې په شهادت رسوه تا امریکا نه هم پیسې اخیسته او تاسې ته هم ویلي چې والله زه تا سره یم پوسلی اوس یې همغه چال تاسې ورباندې ووهئ پنجابی ده ورته دا ښکاره کړه لکۍ درته ښورېږي څه کې اوسېږئ نو دغه آخري خبره و